مخ پر ورکېدو ارزښت د افغانستان ځنګلونه. د 20مې پېړۍ په پیل کې نړۍ ته ځنګلونه هغه وخت په سرو زرو واوښتل چې لرګیو، حیواناتو، میوو او نورو صادراتو یې خواره هېوادونه پر پښو جګ ودرول. افغانستان هم یو له هغه هېوادونو څخه و چې په 100 کې 3 برخه ځمکه یې ځنګلونه وو، چې په دې کې 3 برخې په کونړ او نورستان کې راځي. په میلادي 50مه لسیزه کې افغانستان وتوانید چې د المان سره د ځنګل وهنې پروژه لاسلیک کړي او وروسته د دې پروژې ماډرن شکل تر پکتیا او کونړ پورې راورسید چې باید د هر وهل شوي لرګي په بدل کې یو نیال بیرته کېنوي. د محمد داود خان تر جمهوریت راوروسته نظامونو په خپل وار ځنګلونه له پامه وغورځول او وروسته اوږدمهاله جګړو ناقانونه ځنګل وهنې ته لار هواره کړه. پایله دا سوه چې خلکو ځنګلونه خپل شخصي ملکیت وګڼل او په سیمه ییزه قومي کچه یې په خپلو منځونو کې سره وویشل. له دې سره ځنګل وهنه او د لرګیو سوداګري دومره پراخه شوه چې هر واکمن نظام یې په مخنیوي کې پاتې راغی او تر اوسه دا لړۍ دوام لري. یو وخت چې افغاني ټولنه لا تجزیه شوې نه وه، په دې سیمو کې قومي تړونونه او نرخونه موجود وو چې د ځینو داسې کارونو چې عام ولس ته یې زیان رسیږي په ګډه د مشرانو لخوا بندیز ولګېد او د تړون په ماتولو سره به ماتوونکي کس ته د قومونو لخوا ټاکل شوې جزا ورکول کېده. خو د لسیزو جګړو دغه قومي جوړښتونه کمزوري او ان له منځه یوړل. اټکل کېږي چې یوازې په 90مه لسیزه کې د افغانستان نیم ځنګلونه وهل شوي دي. د نړۍ د وحشي چاپیریال د ساتنې ادارې یا WWF په 1990 عیسوي کال کې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20,000 هکټاره ځمکې څخه بوټي وهل کېږي، خو په هغه اندازه څوک نوي بوټي نه لګوي. اوس اټکل داسې دی چې دا مهال د پکتیا 20 سلنه پاتې ځنګلي ونې نه یوازې دا چې وهل کېږي بلکې په برېښنایي ارو له بیخه ایستل کېږي. که څه هم ځنګلونه پرې کول جرم دی، خو له بده مرغه د تیرو جګړو او ناخوالو په پایله کې هغه خلک چې په غرونو کې اوسېږي له ځنګل وهنې پرته بل بدیل نه لري او له بده مرغه اوس خلک ځنګلونه شخصي پانګونه بولي او خلکو په خپل منځ کې ویشلي دي چې د دې موضوع حل کول څه اسانه کار نه دی.
نیمه پیړۍ وړاندې یوازې په کونړ کې شاوخوا 236,500 جریبه ځمکه په ځنګلونو پټه وه. د 29 میلیونه متر مربع صنعتي لرګیو څخه 25 میلیونه یوازې په کونړ کې وو چې د قانوني تجارت له مخې 80,000 مکعب متر لرګي کېدل.